په خالد ابن ولید مدرسه کې د قرآن کریم د 5 حافظانو د پګړۍ تړلو مراسم. په دغه پروګرام کې یو شمېر سیمه ییزو چارواکو، دیني عالمانو، مخورو ځوانانو او مجاهدینو په پراخه کچه ګډون کړی و. ویناوالو د اسلامي امت د ځوانانو لپاره د دیني علومو زده کړه یو اساسي شرط وباله او د کندوز له اوسېدونکو یې وغوښتل چې د عصري علومو د زده کړې ترڅنګ خپلو ماشومان ته د دیني علومو د زده کړې زمینه هم برابره کړي. هغه څه چې په دې پروګرام کې د خلکو پام ځان ته رااړولی و هغه دا چې دغه ټول حافظان د یوې کورنۍ غړي وو. د 3 حافظانو پلار قاري نیاز محمد توتاخیل وایي ویاړي چې له یوه وراره او ورېرې 2 زامنو او یوې ځوانې لور سره شتون لري کوم چې قرآن کریم په بشپړ ډول حفظ کړی دی. یک دانه دختریم و 2 دانه بچه‌ایم، یک تام بیادرزاده‌ایم و یک تام خوارزاده‌ایم. 5 نفر از اعضای خانواده ما. از کلگی مردم میخواست داریم که هر کسی اولادای خود چی مرد باشه چی زن باشه در مدرسه و در مکتب روان کنه که تعلیم یاد بگیره. ځایي اوسیدونکي او قومي مخورو د مدرسې د استادانو هڅې وستایلې او ویې ویل هغه خلک د قدر وړ دي کوم چې د ټولنې ماشومان د علم او پوهې په ګاڼه سمبالوي. این خو یک جای نیکبختی است برای هر مسلمان، برای زن و مرد، برای کلگی که یک قرآن یاد میگوره و حفظ میکنه. در این خو بسیار حکمت کلان است او ما بسیار زیاد خوش هستیم که برای کلگی مسلمانای افغانستان، برای خرد و کلان که باید حفظ قرآن یاد بگیره د اولادایشان د دیگه‌ایشان. دغو حافظانو په داسې حال کې د فضیلت پګړۍ په سر وتړلې چې د کندوز ولایت له دینی مدرسو او دارالحفاظونو څخه هر کال لږ تر لږه سلګونه ځوانان نارینه او ښځینه فارغېږي او د فضیلت دستار په سر تړي.